ډېر یوه ښکلې او ارامه فضا کې دوی نه پوهېږم چای پېښی دی بل څه د خوراک لپاره پېښې دي لنډې خبرې ورسره کوم چې دوی ما سره خبرې کولی شي او که نه دې ملګري خو څادر په ځان باندې اوار کړه دې ته به لاس ورکړو سره یې مشر وروره جوړ ساتې ښه دی الهام صاحب دې خو رانږدې شه چې د هغه کیسه مو نیسي نو څه نومېږي کابل نومېږي کابله د کوم ځای موږ د لوګارې د لوګارې او څومره وخت کېږي چې دلته راغلی یې یاره دا 3-4 شپې به کېږي 3-4 شپې کېږي تازه راغلی دا هو تازه راغلی نو په ډېر یو ښایسته ځای کې مو اړولي دي والا ښه ځای ده بس ګزاره کوي دې کې دې چی دې اوس پېښې دي الوګان دي الوګان دې پېښې دي وای ماشاءالله او دا بل چی دا چای دی دغه چیناک دي چای لپاره چای به نو مقصد دا ده چې مازدیګری جوړوئ او دا بل ملګری هم راغی الهام صاحب دا وګوره دا ده چې لرګي راوړل حاجي صاحب سړی مشې جوړ خیر ساتې ښه دی ښه جوړې شکر الحمدلله کوم ځای نه دې راوړل ځنګلونه مې راکوس ځنګل دا خو ځنګل نه دی مړه دا ځنګل دی ښه نو مقصد دا دی چې د دیګي د یا د ډوډۍ بندوبست کوي د بیګا لپاره دا د بیګا لپاره دی او که نه مازدیګرنی خوراک دی نه د بیګا لپاره د بیګا لپاره صحیح نو ډېره زیاته مننه کور مو ودان ما مو غوښتل چې لیدونکو ته دا ځای وښیم خیر اوسې ډېره مننه سلامونه لیدونکو ستړي مشئ هیله دا ده چې روغ اوسئ په یوې بلې تفریح خپرونه کې ستاسو پر وړاندې حاضر شوي یو په نننۍ خپرونه کې زما سره ډېر ګران ملګري چې د پکتیا ولایت څخه راغلي دي وحید روښان الهام صاحب او اتل صاحب خو همدلته خوست کې زموږ د دفتر ملګری دی نو راغلي یو د خوست ولایت لرې پرتې ولسوالۍ ځاځي میدان ولسوالۍ ته نو هوا هم ډېره ښایسته ده ښکلې ده باران هم شوی دی او دې سیمې ته دې سایې ته یوه ځانګړې ښکلا نن ورکړې ده تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایو ستړي مه شئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور مو ودان د پیل پوښتنې په توګه که روښان صاحب له تاسو پوښتو د دې وړاندې م خوست ته راغلی که نه راتګ دې په اول ځل دی تا ته سلام او ټولو لیدونکو ته سلام علیکم صاحب دومره به ووایم چې د دې وړاندې په خوست کې وخت تېر کړی یعنې پوهنتون دوره مې دلته ویلې ده 4 کاله مې دلته تېر کړي دي د پوهنتون له دورې نه وروسته بیا څو ځله دلته خوست ته راغلی خو دغې ولسوالۍ ته د ځاځي میدان ښایسته سرسبزې او شنې ولسوالۍ ته دا لومړی ځل اوس مې زه راغلم او ډېر یو خوندور او ډېر زیات خوند مې اخیستی سفر نو 4 کاله د خوست کې تېر کړي دي او ځاځي میدان ته نه یې راغلی خو تصادفاً هغه داسې وخت و چې یو ډول ویره وه موږ محصلین هم وو او دومره بلد هم نه وو نو نه مو غوښتل چې دغه خواته راسو نور ادمامه ته تللي وو نورو ساحو ته تللي وو د خوست هغه سرسبزه ښایسته ساحې چې هلته نږدې وي لاسرسي وړ وې فارم باغ ته تللي وو تر څنګ یې د متون شاوخوا د بازار شاوخوا او نورو ولسوالیو ته هم تللي خو دغه ولسوالۍ ته مو ونه او ستاسو بیا بخت ووایم قسمت یې ووایم چې لږ بیداره دی ځکه هوا باران شوی دی او د ګرمي چې ده بلکل راکمه شوې ده بیخي داسې هوا ده لکه څه ډول چې پکتیا کې ده بیخي معتدله د ګرمي ده او د یخ څخه باران هم شوی ده منطقې ته یې ډېرې زیاته ښکلا ورکړې ده نو هغه په لنډ ډول درته وایم چې شاعرانه منظر یې جوړ کړی دی الهام صاحب هم راوړاندې کړو الهام سره به هم لنډې خبرې وکړو الهام صاحب فکر کوم تا هم راته ویلي چې ما هم خوست کې وخت تېر کړی دی ما بالکل الهام صاحب پیل کې به د لیدونکو تاسو سره ستړي مشه ورکړی ډېر زیات مننه خوشحاله اوسئ خوست کې مو وخت تېر کړی ده هغه د مکتب دور کې 10 او 12 تر 12 صنف چې علومو بیا ژمني کورسونه ته دلته خوست ته راغلو خو هغه وخت داسې و چې یعنې محدود لکه وړاندې څنګه روښان صاحب وویلې همدې ساحو ته نه و راغلي
او دا چې دلته تاسو سره رالو د ځاځي میدان د ښکلې او جنتي سیمې څخه لیدنه وکړه یعنې بیخي جالب و هر سیمې یو ځانګړې ښکلا او خوند لري. بالکل د خوست نه د خوست میشت هڅه کوي چې د پکتیا ریوب ته لاړ شي چې همدې ولسوالۍ سره نږدې ده او تاسو راغلي بیا ځاځي میدان ته. او بالکل نو طبعا دغه سیمې سره نو ورته والی و هر سیمه ځان ته ښکلا لري ځکه وطن ټول ښکلی ده خو ځینې ساحې وطن چې ډېر زړه راښکونکي اوسېږي. بالکل اتل صاحب هم راوړاندې شي یوه نیمه خبره به پکې وکړي. په زمزمو کې ډېر تکړه دی یوه نیمه زمزمه موږ ته کله کله کوي خو نه موږ ته هم ډېرې زمزمې کړي دي زمزمو کې تکړه ده. اتل صاحب خیر. ډېره مننه. زه به لیدونکو ته دومره ووایم چې دوی بس دا بدګماني ده که نه نو د همیش لپاره روښان صاحب خو ما ورسره وخت تېر کړی دی د پکتیا په دفتر کې نو زه به چې سمدلاسه دغه دفتر ته داخلېدم نو په یو نایو کلکین به د ده غږ راوته نو زه وایم چې ښه دا ده ځکه دی مېلمه دی که نه د غرو رغونو کې د ده غږ انګازې باید موږ واورو بیا الهام صاحب ډېر ښه غږ لري زه وایم چې ښه دا ده چې دوی سره خبرې وشي او الهام صاحب سره نو دوی میلمانه دي نو میلمانو ته زه وایم چې هغه باید په خبرو خوشحاله کړو. بالکل نه په که یوه نیمه زمزمه ورته وکړي نو خوند یې ډېر زیاتېږي که څنګه روښان صاحب او د خوشحالي هم لا پسې زیاتېږي. ته اوس دا ویلې چې مثلا د پکتیا دفتر کې د ما د زمزمې غږ اورېدلی خو هم یو علت به لري. زه بس چې پوهېږم چې اتل صاحب را روان ده یا دفتر ته راځي نو حتما یو ډول نه یو ډول ځان هم زمزمې ته چمتو کوم خو له ده یې اورم او د ده غږ د سور او لای دواړه برابر دی ډېر خوند کوي. او ان څه زه به پرېکړه دا وکړم چې لکه دی هم بس وړاندې یادونه وکړه چې مطلب موسم سم شاعرانه دی باران دی او موسم ډېر جوړ دی د ده به ښکلی ترنم اورو واقعا ترنم کوي او زموږ په دفتر کې بیا ترنمي بلبل دی دا ما مخکې وویلی که نه تا نه منله ته خو نو د چا خبره وایم دی چې کله دفتر ته نو شله کله پکتیا ته خو دفتر ته ټول ملګري راځي نو معنا دا ده چې دوی دوه سره یو ځای کېږي په غبرګو اوازونو غبرګو اوازونو شرط دا دی چې غبرګو اوازونو کوي او د